अस्सलाम वालेकुम ګرانو پښتنو نن په دې ویډیو کې به تاسو د یو داسې اهم د یو داسې امپورټنټ ټاپک په باره کې زده کوئ کوم چې ستاسو دپاره ډېر زیات امپورټنټ دی کوم چې ستاسو دپاره ډېر زیات اهم دی په یو ټیسټ کې په یو ایگزام کې ستاسو دپاره ډېر زیات مفید دی ګرانو کتونکو که چېرته تاسو په یو سکول کالج یونیورسټي او دغسې په یو انسټیټیوټ کې یئ او هلته تاسو ایگزامز ورکوئ نو بیا بالکل نننۍ ویډیو ستاسو دپاره ده ګرانو کتونکو نن به موږ په دې ویډیو کې جینډر آف ناون زده کوو د کومې ویډیو ریکویسټ د کومې ویډیو آفر چې موږ ته دغه کس کړی و کومه چې تاسو ته په دې سکرین باندې ښکاري د ویلي و چې په جینډر آف ناونز باندې راته په ډیټیل سره یو ویډیو جوړه کړه نو او بالکل هم د دې کس په ریکویسټ سره هم د دې کس په آفر سره نننۍ ویډیو په جینډر آف ناون باندې ګرانو کتونکو خو د ویډیو د شروع کېدلو نه مخکې که چېرته تاسو هم دغسې په انګلیش کې په یو ټاپک کې کنفیوز یئ یعنی تاسو په پارټس آف سپیچ باندې نه پوهیږئ ایکټیو وایز پیسیو وایز باندې نه پوهیږئ ماډل وربس باندې نه پوهیږئ نو بیا بالکل تاسو یو کمنټ کولی شئ لکه څنګه چې دې کس کمنټ کړی او بالکل ستاسو کنفیوژن به ډېر زر ختمیږي یعنی ستاسو د کمنټ ریپلای به ډېر زر تاسو ته میلاویږي ستاسو کنفیوژن به ختمیږي ګرانو کتونکو آی ډونټ وانټ ټو ویسټ یور ټایم مور زه ټایم ضایع کول نور نه غواړم ستاسو بس راځئ چې جینډر آف ناون زده کړو ګرانو کتونکو اوس راځئ چې په یو ښکلي او په یو میګنیفیسنټ انداز باندې جینډر آف ناونز هم زده کړو چې جینډر آف ناون اخر دی څه څیز ګرانو کتونکو د جینډر آف ناون زده کولو نه مخکې د ټولو نه اهم د ټولو نه کروشل دا خبره ده چې موږ جینډر آف ناون وپېژنو چې اخر دا جینډر آف ناون موږ ولې زده کوو یعنی دا زموږ په کوم ځای کې به کار راځي دا موږ د څه دپاره زده کوو او کله چې زده هم کړو نو بیا موږ په دې باندې څه کوو کومه مطلب ته اخلو نو ګرانو کتونکو د دغه کبله راځئ چې د ټولو نه اول د جینډر آف ناون ډیفینیشن زده کړو چې جینډر آف ناون څه څیز دی د جینډر آف ناون ډیفینیشن داسې دی جینډر آف ناون انډیکیټس جینډر آف ناون ظاهروي ښکاره کوي څه شی ښکاره کوي د سیکس آف ا پرسن اوس دلته په پرسن کې نرم راځي ښځه هم راځي ماشومان هم راځي بوډاګان هم راځي نارینه هم راځي زنانه هم راځي نو دا موږ ته د یو پرسن په باره کې ښیي چې آیا دا مذکر دی او که مونث دی یعنی نر ده او که ښځه دی په دویم نمبر موږ ته ښیي د یو زناور په باره کې یعنی یو زناور دی او د هغې په باره کې موږ ته ښیي چې آیا دا زناور خو دی خو دا مذکر دی که مونث دی یعنی ماسکولن دی او که فیمینن دی نر دی او که ماده ده اوس دلته د انیمل نه مراد هر یو زناور دی یعنی که هغه شیر دی هاتي دی غوا بیزه ده وغیره وغیره دلته د زناور نه مراد هر یو زناور دی او په دریم نمبر دا موږ ته د یو بړ په باره کې ښایي بړ ویلی کېږي پرندې ته د پرندې نه دلته اوس هره یوه پرنده مراد دی دا موږ ته د یو پرندې په باره کې ښایي چې آیا د پرنده نر دی او که ښځه ده په څلورم نمبر دا موږ ته د انسیکټس په باره کې ښایي انسیکټس ویلی کېږي واړه واړه زنده سرو ته کومې ته چې کیړې مکوړه ویلی کېږي پوره ډیفینیشن داسې دی جینډر آف ناون انډیکیټس the sex of a person, animal, bird, insects. اردو کې جینڈر کسی شخص جانور پرندے اور کیڑے کی جنس کی نشاندہی کرتے ہیں پښتو کې مطلب دا دی جینډر آف ناون موږ ته ښکاره کوي جینډر آف ناون موږ ته ظاهروي د سیکس آف ا پرسن د یو شخص د ذات په باره کې د یو شخص د جنس په باره کې چې آیا دا نر دی که ښځه ده د یو زناور د جنس په باره کې د یو پرندې د جنس په باره کې او دغسې د انسیکټس د جنس په باره کې چې آیا دا نر دی که ښځه دی ګرانو کتونکو خو د دې نه پس به بیا ستاسو نه خلک تپوس کوي چې ښه اوس ټایپس آف جینډر څو دي نو صرف و صرف ورته وایئ دیر آر 4 ټایپس آف جینډر یعنی 4 ټایپس آف جینډر دي کومه دي نمبر 1 ماسکولن جینډر ماسکولن جینډر ته زیات خلک ماسکولاین جینډر هم وایي خو که تاسو ته ماسکولاین جینډر ووایئ هم ټیک ده که تاسو ته ماسکولن جینډر ووایئ هم ټیک ده صحیح پروناونسیشن د دې دی ماسکولن جینډر او په دویم نمبر فیمینن جینډر ته هم زیات خلک فیمیناین وایي خو د دې هم صحیح پروناونسیشن فیمینن دی او که تاسو ته فیمیناین ووایئ هم ټیک ده
په دریم نمبر باندې کامن جینډر او په څلورم نمبر باندې نیوټر جینډر. ګرانو کتونکو اوس راځي چې په یو ښکلي انداز سره 1 by 1 ماسکولن فیمینن کامن او نیوټر جینډر زده کو. نو د ټول ناول زده کوو ماسکولن جینډر. تاسو ته ما وویل چې ماسکولن جینډر ته زیات خلک څه شی وایي؟ ماسکولاین جینډر. خو اوس ماسکولاین یا ماسکولن جینډر څه شی دی؟ د ماسکولن جینډر د زده کولو لپاره د ټولو نه اهم او د ټولو نه امپورټنټ دا خبره ده چې موږ د ماسکولن جینډر ډیفینیشن زده کړو. د ماسکولن جینډر ډیفینیشن داسې دی: ماسکولن جینډر ډینوټس آل د میل جینډر. څه مطلب دی په پښتو کې؟ ماسکولن جینډر ډینوټس آل د میل جینډر مطلب دا دی چې ماسکولن جینډر چې کوم دی دا زموږ سره ټول مذکر یعنی نر میل جینډرز چې کوم دي دا زموږ سره ټول میل جینډرز ظاهروي. د ټول میل جینډرز په باره کې موږ ته وایي، یعنی ماسکولن جینډر زموږ سره څومره چې هم مذکر جینډر دی نو هغه زموږ سره ظاهري هغې ته ماسکولن جینډر ویلی کېږي. بل ډیفینیشن داسې دی: the names of all male persons or animals are called masculine gender. نمونه د all male persons کوم چې ټول male persons دي یا کوم چې ټول animal دي او هغه male دي نو د هغې لپاره مونږ masculine gender استعمالو. لکه فار ایگزامپل king ویلی کېږي بادشاه ته. نو بادشاه خو بلکل نر وي که نه، ښځه خو نه وي، ښځې ته ویلی کېږي چې هغه بادشاه وي، ملکه ورته ویلی کېږي او انګلیش کې هغې ته کوین ویلی کېږي. خو کینګ ویلی کېږي بادشاه ته او بادشاه بلکل نر وي. نو بادشاه زموږ سره ماسکولن جینډر دی. دغسې مین ویلی کېږي سړي ته. ایکټر ویلی کېږي اداکار ته. ایکټر بلکل میل وي یعنی نر وي. او بوای ویلی کېږي هلک ته. هیرو ویلی کېږي اتل ته، قهرمان ته، هیرو ته. نو هیرو هم بلکل زموږ سره نر وي نو هیرو ته هم ماسکولن جینډر ویلی کېږي. دغسې لاین ویلی کېږي شیر ته وغیره وغیره. داسې بلها اگزامپلز کومه نومونه چې دي نو بلکل تاسو چې کومه میل جینډر وي، میل پرسنز وي، میل انیملز وي نو هغې ته تاسو بلکل ماسکولن جینډر ویلی شئ. په دویم نمبر باندې زده کوو د فیمینن جینډر په باره کې. تاسو ته ما وویل چې فیمینن جینډر ته هم زیات خلک فیمیناین جینډر وایي، خو دا فیمینن دی او فیمینن ویلی کېږي مونث ته، مادې ته، یعنی ښځه ذات چې کومه وي. فیمینن جینډر د فیمینن جینډر ډیفینیشن داسې دی: فیمینن جینډر ډینوټس د فیمیل جینډرز. څه مطلب دی؟ فیمینن جینډر موږ ته ظاهر کوي، موږ ته ښکاره کوي، موږ ته وایي د آل فیمیل جینډرز په باره کې، یعنی څومره چې هم مؤنث جینډرز دي نو فیمینن جینډر هغې ته ویلی کېږي. بل ډیفینیشن یې داسې دی: د نیمز آف آل فیمیل پرسنز. ټول چې کومه فیمیل پرسنز دي، فیمیل خلک دي، اور انیملز یا فیمیل زناور دي لکه غوا شوه، بیزه شوه، چرګه، داسې بلها آر کالډ فیمینن جینډر. نو دغه ټولو ته څه شی ویلی کېږي؟ دغه ټولو ته ویلی کېږي فیمینن جینډر. The names of all female persons or animals are called feminine gender. نمونه د all female persons او نمونه د all female animals دې ته ویلی کېږي feminine gender. لکه فار ایگزامپل ګرل ویلی کېږي جینۍ ته. نو جینۍ خو بلکل فیمیل وي نو تاسو بلکل ګرل ته feminine gender ویلی شئ. دغسې ډاټر ویلی کېږي لور ته. نو لور خو هم فیمیل وي. دغسې کوین ویلی کېږي ملکې ته، یعنی د باچا چې کومه ښځه وي هغې ته ویلی کېږي کوین. نو کوین خو هم فیمیل ده یعنی ښځه ده، یعنی ماده ده، مؤنث دی. نو بلکل تاسو کوین ته هم فیمینن جینډر ویلی شئ. که چېرته په یو ایگزام کې په یو ټیسټ کې داسې د MCQs په شکل باندې راغلی وي چې واټ از د فیمینن جینډر in this sentence. په دې سنټنس کې فیمینن جینډر کومه دی او دغسې ګرل، ډاټر، کوین دا پکې راغلی وي نو بلکل تاسو هغه ته ټیک کولی شئ، هغه فیمینن جینډر وي. دغسې لاینس ویلی کېږي
شیرنی د شیر د زمری چې کومه مؤنث وي هغې ته ویل کېږي لاینس. دغسې ایکټرس وغیره وغیره بلها اگزامپل دي. نو په آسان الفاظو کې څه مطلب دی؟ all the female persons or animals are called feminine gender. تمام چې کومه ټول چې کومه feminine gender دی، مؤنث جینډر دی، مؤنث جنس دی، هغې ته څه ویلی کېږي؟ هغې ته فیمینن جینډر ویلی کېږي. زه امید لرم چې تاسو به په ماسکولن او فیمینن جینډر باندې پوه شوي. ماسکولن جینډر ویلی کېږي څومره چې آل میل پرسنز یا آل میل انیملز دي، نو دغې ته ویلی کېږي ماسکولن جینډر. او فیمینن جینډر څومره چې آل فیمیل پرسنز دي یا څومره آل فیمیل انیملز دي، نو دې ته ویلی کېږي فیمینن جینډر. ګران کتونکو اوس راځئ چې کامن جینډر هم زده کړو چې کامن جینډر څه ته وایي. د کامن جینډر زده کولو لپاره موږ ته د کامن جینډر ډیفینیشن زده کول پکار دي. د کامن جینډر ډیفینیشن داسې دی: کامن جینډر denotes both gender male and فیمیل جینډر. څه مطلب دی پښتو کې؟ پښتو کې مطلب دا دی چې کامن جینډر زموږ سره دواړه جینډر ظاهروي، هم زموږ سره فیمیل جینډر ظاهروي، هم زموږ سره میل جینډر ظاهروي. او بل ډیفینیشن یې داسې دی چې names that can be used for both males and females are called common gender. هغه نومونه چې هغه استعمالیږي د دواړو دپاره. دواړو نه څوک مراد دی؟ دواړو نه مراد میل او فیمیل، نر او ښځه، مؤنث مذکر، چې دا د دواړو دپاره استعمالیږي، نو هغې ته ویلی کېږي کامن جینډر. لکه فار ایگزامپل ټیچر، ټیچر ویلی کېږي استاز ته. نو که چېرته دا استاز میل وي نر وي نو دې ته هم ټیچر ویلی کېږي، او که چېرته دا استاني فیمیل وي یعنې ښځه وي نو دې ته هم ټیچر ویلی کېږي. نو ټیچر زموږ سره څه شی دی؟ ټیچر زموږ سره یو کامن جینډر دی. نو که چېرته تاسو له په یو ایگزام کې د یو MCQs په شکل باندې راشي لیکلی وي what is the common gender and this sentence، په دې سنټنس کې په دې جمله کې کامن جینډر کومه دی، نو بیا پکې بالکل تاسو داسې ورډ ته نښه کولی شئ، ټیک کولی شئ چې هغه د دواړو دپاره استعمالیږي، یعنې د میل او د فیمیل لپاره استعمالیږي. لکه څنګه چې مونږ د ټیچر اگزامپل ورکو. دغسې سټوډنټ، سټوډنټ ویلی کېږي شاګرد ته، خو که دا شاګرد میل وي یعنې نر وي نو هم د دې دپاره سټوډنټ استعمالیږي، او که دا شاګرد فیمیل وي یعنې ښځه وي نو بیا هم د دې دپاره سټوډنټ استعمالیږي. نو په دغه وجه سټوډنټ هم یو کامن جینډر دی. دغسې کزن، کزن ویلی کېږي د تره زامنو ته، د تره لوریانو ته، د ماما زامنو ته، د ماما لوریانو ته. خو بیا کزن د نر دپاره هم استعمالیږي او د ښځې دپاره هم استعمالیږي، یعنې د مؤنث مذکر دواړو دپاره استعمالیږي. نو په دغه وجه کزن هم یو کامن جینډر دی. پیرنټس، پیرنټس ویلی کېږي والدینو ته. والدین کې خو نر هم وي ښځه هم وي، یعنې مور او پلار. مور فیمیل وي، پلار میل وي، نو پیرنټ هم یو کامن جینډر دی. دغسې چایلډرن، چایلډرن ویلی کېږي ماشومانو ته. په ماشومانو کې میل هم راځي، فیمیل هم راځي، نو چایلډرن هم یو کامن جینډر دی. زه امید لرم چې تاسو به په کامن جینډر باندې پوه شوي یئ. او ګرانو کتونکو اوس راځئ چې په آخري نمبر باندې زده کړو نیوټر جینډر، چې اوس نیوټر جینډر څه څیز دی. نو د نیوټر جینډر د زده کولو نه مخکې د نیوټر جینډر ډیفینیشن زده کول پکار دي. د نیوټر جینډر ډیفینیشن داسې دی: نیوټر جینډر denotes neither male nor female gender. څه مطلب دی په پښتو کې؟ نیوټر جینډر چې کومه دی وایي دا زموږ سره نه میل جینډر ظاهروي او نه دا زموږ سره فیمیل جینډر ظاهروي، یعنې نه خو مونږه د میل جینډر دپاره یعنې د نر جنس دپاره او نه مونږه د فیمیل یعنې د مادې جنس دپاره نیوټر جینډر استعمالو. some nouns are neither male nor female. هغه نومونه، څه نومونه چې هغه نه نر وي نه ماده وي they are called neuter gender. نو دغو ته ویلی کېږي نیوټر جینډر. لکه فار ایگزامپل ټیبل، ټیبل زما سره یو ناون دی، نو ټیبل خو نه نر دی او نه ښځه ده، نو بالکل ټیبل زموږ سره یو نیوټر جینډر دی. دغسې هیر، هیر ویلی کېږي ویښتانو ته، نو ویښتان خو هم زموږ سره نه نر دي او نه ښځه دي، نو بالکل دا هم یو نیوټر جینډر دی. سیټي، سیټي ویلی کېږي ښار ته. هاوس کور، نایف چاقو، ټری ونه، چیر کرسۍ، بک کتاب وغیره وغیره. داسې څومره چې هم
زمونږ سره نان لیوینګ تھینګز دي هغه څیزونه چې هغه بې ساه دي نو دغه ټولو ته څه شی ویلی کېږي دغه ټولو ته ویلی کېږي نیوټر جینډرز. ګرانو کتونکو زه امید لرم چې تاسو به په جینډر آف ناون باندې او په ټایپس آف جینډر باندې پوه شوي چې جینډر آف ناون څه څیز دی یعنی جینډر آف ناون مونږه د څه دپاره استعمالو جینډر آف ناون مونږ ته څه شی ښیي او تاسو به په دې هم پوه شوي چې ټایپس آف جینډر څه څیز دی یعنی ماسکولن فیمینن کامن او نیوټر یعنی ماسکولن جینډر فیمینن جینډر کامن جینډر او نیوټر جینډر. زه امید لرم چې تاسو به په دې باندې پوه شوي یې. ګرانو کتونکو که چېرته تاسو په انګلیش زده کولو کې په یو ټاپک کې کنفیوز یې فار ایگزامپل هغه پارټس آف سپیچ دي تاسو په پارټس آف سپیچ باندې نه پوهیږئ هغه 12 ټینسز دي تاسو په 12 ټینسز باندې نه پوهیږئ هغه ایکټیو وایس پیسیو وایس دي هغه ډایرکټ سپیچ اینډ ډایرکټ سپیچ دي او دغسې ماډل وربس او دغسې په ایڈوانس انګلیش کې تاسو به یو ځای کې کنفیوز یې یو خبره نشئ کولی نو بالکل تاسو په کمنټ سیکشن کې موږ ته یو کامنټ کولی شئ او انشاءالله ستاسو د کامنټ ریپلای به مونږه ډېره زر درکو یعنی ستاسو د کنفیوژن به مونږه ډېر زر ختمو. د ویډیو کتلو ډېره مننه. تھینک یو سو مچ. تھینک یو.